شیخ صاحب محترم اوس روژه ماته یو سړی وایي چې زه وختي کوم خو وختي والي کې به مونږ چې بعضې خلک دي هغه وایي دا قوس د لمر چې دا چې څنګه یو ځای کې پناه شو غرونه به مثال غرو بره ته وخېږي چې سمانې لمر به ویني خو چې وایي تا نه پناه شو بس ته روژه ماتولی شي. باید صحابه او نبي صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلي چې لمر ته وګوره وایي که په اوښ باندې به سړی وخوت لمر به ښکارېده. نو څه مراد دی نه د پناه کېدلو د لمر؟ د لمر د پناه کېدلو په باره کې همدا سوال د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه شوی دی. هغه فرمایي وایي اذا غاب جمیع القرص فقد افطر الصائم. دا د لمر چې کومه سترګه ده دا چې ټوله غایبه شوه بس لمر انسان د پاره روژه ماته جایز شو. کله چې دا غروب الشمس شو لمر سترګه ډوبه شوه د هغې نه چې کوم وروسته سرخي ښکاري دا سوروالی دا سوروالی شفق دی. شفق د ماښام علامه ده خو صرف دومره ده چې کوم ځای باندې واضح لمر معلومیږي نو انسان باید د هغې لږ احتیاط وکړي. په دې وجه باندې چې حدیث کې راځي وغربت الشمس لمر ډوب شي او دلته خو د لمر څه نه آثار ښکاري نو لږ احتیاط په دې باب کې پکار دی. شیخ صاحب محترم دا روژه ماته سړی به څه وکړي؟ بعضې خلک وایي مال یا به کجوري یا به مالګه یا به اوبه دا سنت طریقه ده که نه؟ دې کې سنت طریقه څه ده؟ حدیث کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفطر علی رطبات فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حصوات مما. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تازه کجورو باندې روژه ماتوله چې هغې ته رطب وایي. کله چې به تازه کجوري نه وي نو بیا به په دې وچو کجورو باندې ماتوله او که هغه به نه نو بیا به یو څو ګوټه د اوبو وکړل. په احادیثو کې دا راغلي دي په صحیح سند سره. نو په کار ده د دې اهتمام وکړي ځکه که نور شی نه وي دا اوبه خو هر ځای کې موجودې دي. په کار ده چې دې باندې او د دې حکمت علماو ذکر کړی. امام ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې ذکر کړی وجه دا ده چې د دې ولږې په وجه باندې د انسان په دې مخ په دې سترګو کې یو کمزوري او ضعف پیدا کیږي نو چې کله اول خوږه معدې له راشي هغه کمزوري د هغې جبیره بېرته راځي او دا هر چې اوبه دي د اوبو په وجه باندې طهارت راځي. معده حرارت کې راغلي نو دې ته چې خوراک ورشي همداسې نو هغه نقصان کې واقع کېږي. نو دې وجه نه چې یو څو ګوټه اوبه اول ورشي بیا خوراک د صحي فایدې هم شته. طبي سم چې ډاکټران هم دا خبره کوي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.